الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، در رسول صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت منگ بیانو او باغی که منگ در رسول صلی الله علیه وسلم جون بیان کړو د وحی دراتلونه مخکې، او په آخرنی بیان کې موږ دا خبره بیان کړې وه چې د مکې مشرکینو د کعبې تعمیر څنګه وکړو، ولې وکړو، او بیا په هغې کې د حجر اسود واقعه په هغې باندې جګړه شوه، بیا فیصله وشوه. دغه شان د رسول صلی الله علیه وسلم مختصر ژوند او صفات د نبوت د ملاویدو نه مخکې دې ته موږ اشاره کړې وه چې الله سبحانه وتعالی د جاهلیت د کارونو نه ساتلی و. بیا موږ دا خبره کړې وه چې رسول صلی الله علیه وسلم کله د 40 کالو ته نږدې شو، نو په دغه وخت کې د رسول صلی الله علیه وسلم څنګه چې عایشه رضی الله عنها وایي چې حبب الیه الخلاء، رسول صلی الله علیه وسلم به یوازې کېناسته دا به یې غوره کول، او هغه هم دې لپاره چې سوچ به یې کو. رسول صلی الله علیه وسلم به غار حرا ته توراتو، رمضان میاشت خو به هلته تېروله، خو بیا د وحي میلاوېدو نه یا د وحي د راتلو نه 6 میاشتې مخکې رسول صلی الله علیه وسلم بیا په مخه توراتو، او د ځان سره به یې خوراک ویوړو. خدیجه رضی الله عنها بوله خوراک تیار کو، رسول صلی الله علیه وسلم به ویوړو. هلته چې پسې څوک غریب راغی نو رسول صلی الله علیه وسلم به هغه هم خوراک ورکو، او په دغه طریقه باندې رسول صلی الله علیه وسلم موږ تفصیل هلته ښه کړو. خو دا یوازې کېناسته دا هم تدبیر د رب العالمین دی، ځکه چې دې تیاری یو غټ امانت ته، یو غټې ذمهوارۍ ته، چې د هغې د لاسه به د ځمکې دا مخ بدلیږي، تاریخ به بدلیږي، یو نوی تاریخ به رقم کیږي، یو رڼا به راځي دې دنیا ته. نو رسول صلی الله علیه وسلم په دغه آخرني ورځو کې به ډېر تو، او یو روایت کې دا راځي، موږ هلته تفصیل کړو چې رسول صلی الله علیه وسلم به هر کال کې د رمضان په میاشت کې غار حرا کې به کېناستو، او دغه سوچ به یې کوو چې د قوم په څه روان دی او څه لارې ده او څه طریقې ده. سبحان الله، رسول صلی الله علیه وسلم د دې بوتانو سره او د بوتانو د بندګۍ سره د نبوت ملاوېدو نه مخکې هم نه لګېده، ځکه یو روایت کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم د خدیجه رضی الله عنها سره یو پیر خبرې کولې د نبوت د ملاوېدو نه مخکې، نو ورته یې وویلې خدیجې والله لا اعبد اللات والله لا اعبد العزى ابدا، په الله مې دې قسم وي نه به چېرته د لات بوت بندګي وکړم او نه به د عزا بوت بندګي وکړم. دغه شان یو واقعه د زید بن حارثه رضی الله عنه سره، هغه وایي چې د نبوت د ملاوېدو نه مخکې دا واقعه را پېښه شوې وه، او هغه داسې كان صنمان من نحاس يقال لهما إساف ونائلة، دو بوتانو د مشرکانو چې د مشرکانو به د هغوی بندګي کوله، د یو بوت نومو اساف، د بل بوت نومو نائله. نو رسول سم طواف کو د کعبې نه، او ما هم طواف کو. فلما مررت مسحت به، کله چې به دې بوتانو تېر شو نو د بوتانو باندې مې لاس راښ کولو. نو رسول سم ماته وایي چې لا تمسه، لاس وله مه وړه، لاسونه بې مه راکاږه. وی ما په دې زړه کې وي چې زه به بیا هم لاس وړم، مسه کوم به چې دی څه وایي. وایي په دویم پیر چې مې داسې وکړو، رسول سم ماته وایي چې لاس وله مه وړه، ته منع کېږي نه دی نه. نو بیا زید بن حارثه رضی الله عنه وایي فوالذي اکرمه وانزل عليه الكتاب، په هغه رب مې قسم چې رسول سم له عزت ورکړی دی او د قرآن پې نازل کړی دی، ما استلم صنما حتى أكرمه بالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب،
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جاهلیت په زمانه کې بوت لچته لاس هم نه دی ورغړی تر دې چې دغه وحی د اسمانونو راغله نو دا حفاظت د الله سبحانه وتعالی کړی دی د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې 40 کاله پوره شو او د 40 کالو کې انسان په یو ځای باندې ودرېږي پوخ شي او غالبا پیغمبرانو ته چې پیغمبري ملاو شوی ده نو هغه په دې عمر کې ملاو شوی د 40 کالو پورې چې انسان 40 ته عمر ورسی نو د ذهن هغه مضبوط شي په یو ځای باندې ودرېږي نو غالبا پیغمبران هم دی عمر کې الله سبحانه وتعالی له پیغمبري ورکړي ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله 40 کال عمر ته ورسید نو د نبوت د نخې ورو راښکاره کېدی پغې کې یو نښه دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خوب ولیدو سحر له بالکل عقل شان وشو څنګه خوب چې به لیدلو شپږ میاشتې په دې طریقه باندې تېرې شو شپږ میاشتې رسول الله چې خوب ولیدو سحر له عقل شان او حدیث کې راځي چې دا خوب لیده دا د نبوت د شپږ څلوېښتو حصو نه یو حصه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د یوازې کېناستو په غار حرا کې 3 کالو او الله سبحانه وتعالی وغوښتل چې په دې ځمکه ول باندې رحم وکړي او دله نبوت ورکړي نو جبريل علیه السلام راغی واپس په دې کې د علماو اختلاف دی چې دا کومه میاشت و کومه ورځ وه چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی راغله خو صحیح خبره چې هغې له بعضو علماو ترجیح ورکړې د هغه دا ده چې دا د پیر ورځ وه او 21 ورځ وه د رمضان د میاشتې 21 تاریخ د رمضان د میاشتې او په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بالضبط عمر چې دا 40 کاله و اگر کې دې مسله کې اختلاف شته بعض وی چې ربیع الاول په میاشت کې ته وحی راغلی بعض وی چې رمضان بعض وی رجب په میاشت کې خو د رمضان دا خو مضبوطه په دې کې چې الله په قران کې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن بیا لو ان انزلناه في ليله القدر د رمضان په میاشتو کې هغه اخرنی لشپې اخا شوي ځکه چې ليله القدر شپه ده بیا ليله القدر په تاق شپو کې ده نو دم پته ولګي چې یا 20مه ده یا 30مه ده یا 50مه یا 20مه یا یو کم 30مه ده بیا یو بل دلیل پیدا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم چې کله تپوس کړي شو چې ته د پیر په ورځ باندې روزه ولې نیسې نو رسول صلی الله علیه وسلم ته وی فيه ولدت په دغه ورځ پیدا شوم او فيه انزل علی او په دغه ورځ وحی راغلی د سیرت علماء چې کله سړی حساب وکي او د حساب ټول برابرې پیر ورځ ته او د رمضان اخرنی لس شپو ته برابرې او بیا باغی کې تاق شپو ته برابرې نو په 20مه باندې د حساب راشي مضبوطه خبره بدای چې ان شاء الله رسول صلی الله علیه وسلم باندې وحی چې راتله نو د رمضان میاشت او 20مه ورځ یعنی 20م تاریخ او ورځ د پیر و چې الله سبحانه وتعالی د رحمت دی دنیا ته راکوز کو او غدا نبوت دا قصه په خپل د عائشه رضی الله عنها وورو چې هغه څنګه وایي هغه د قصه بیانې او څنګه الله سبحانه وتعالی په دې تیرو کې چې ټول دنیا په تیرو کې پرته څنګه الله سبحانه وتعالی رڼا راولي دی واقعي ته وګورئ دی د ناشنا واقعه ده عائشه رضی الله عنها وایي كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة من النوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت ابتداء په دې سره وشو چې رښتینی خوبونه به لیدو فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح سحر لباغه دغه شان رښتیا شو څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې لیدلو ثم حبب إليه الخلاء بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې کېناستو فكان يخلو بغار حراء رسول الله بغار حراء ته يتحنث فيه التبع عبادت کول الله سبحانه وتعالى او عبادت چې سوچ او فکر به کو
او ما تاسو ته تیر شوي بیان کې ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه کېږي عبادت ته خو طریقه ورته نه ده معلومه او د هغې دپاره سوچ کو په هغه ځي کې نو ځان سره به خوراک وړو عایشه رضی الله عنها وایي چې هغه به ختم شو بیا به واپس راغی ثم يرجع الى خدیجه رضی الله عنها پسې به راغی او دلته د خدیجه رضی الله عنها فضیلت چې خاوند دومره خدمت بل خاوند میاش باندې نه او هغه ته صبر کوي دا د اوچتې زنانه صفت ثم يرجع الى خدیجه فيتزوج لمثلها نبي براغ بيبي غمر خوراک ځان سره نور حتى فجئه الحق وهو في غار حراء تر دې چې حق راغی او رسول صلی الله علیه وسلم په غار حراء کې فجاءه الملك نراغ جبريل عليه السلام پر رسول صلی الله علیه وسلم پس وتوی اقرا والولا وتما انا بقارئ زنی شملوسته النبي الامي رسول صلی الله علیه وسلم امي هغه چاته ویل کیږي چې هغه نه لیکل ورزي او نه ولا لوستل ورزي او حکمت باغی کی داو چې الله سبحانه وتعالى کچرته پیغمبر را لېګلې وي چې هغه لیکل ورتلې لوستل ورتلې نبي به دي دشمنانو به وی چې راته بخپل لیکلې اوس رسول صلی الله علیه وسلم نه لیکل ورزي نو لوستل ورزي او د قوم ته خپته دا بیا مو د جوړ کړي نه کول ورتلې نو بیا به سویلې او د الله سبحانه وتعالى په هر کار کې حکمت دغه شان دي تور غرونو په منځ کې رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته نبوت دلته ملو شوی دی مکې ته تاسو غالبا ملګري تللی او الله دې ورته بار بار زمونږ تګ نصیب کړي هلته ټول تور غرونه دي نوري سون نشته په دغه ځای کې الله سبحانه وتعالی د پیغمبر را پیدا کړو بل دا ځای د دې دپاره داسې کړی دی چې څوک ورته د سیل په نیت نه راځي زم چکرې واما دریاب غاړې له به ورشم او سیند غاړې له به ورشم او ونې دي او باغونه دي هېڅ هم نشته چې زه رب العالمین ته به تندي لګولو لپاره ځي بل څه لپاره به نه ځي هلته نور هېڅ هم نشته د سیل دغه یو کعبه ده هلته به ځې بندګي به کوې که چېرته د سیل ځایونه به کوې نو دا بېدینو ته خو بیا دغه لار کولا وي چې موږ سیل له ځو معمولو ته کې بندګي نن سبا په دې حالاتو کې وکړي بیا ورښکاره کېږي هم نمانځه ته نګه چرته الله سبحانه وتعالی دې کې د سیل ځای د پیدا کړی وي ښایسته ښایسته مناظر وي بیا به د بېدینه بالکل نه عبادت دپاره الله سبحانه وتعالی د پیغمبر امي پیغمبر را لېږلی یعنی نه ولا لیکل ورځي نه ولا لوستل ورځي او ځکه یو حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم موږ داسې امت یو چې دا پیژنو حساب کتاب میاشو یا دیسي او دیسي او یا دیسی او دیسی او دیسی دا زموږ حساب کتاب دی دیرش دیسی پوره کیږي یو کم دیرش پوره کیږي او سبحان الله چې الله سبحانه وتعالی چاله مقام ورکړي دغه انسان چې اوس د دنیا حیرانه ده او د کفر د سرونه او سرداران ټول حیران دي چې څنګه حکمت او سیاست الله سبحانه وتعالی دې سړي له ورکړی دې سړي بیا د ټول امت مشرتیا څنګه کړې ده چې هغه نه انګلیش ویلی ده نه ساینس ویلی نه جغرافیه ویلی ده نه فیزیا او نه کیمیا او هېڅ هم نه دي ویلي نو اصل د الله سبحانه وتعالی رحم او کرم چې په انسان باندې وکړي د دې دین د لاسه انسان ته مقام میلاویږي عایشه رضی الله عنها وایي چې دغه راغی جبریل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی اقرا هغه ورته ما انا بقارئ زه لوستل نشم کولی فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد نو جبريل عليه السلام راونیوم او سم زور یې راکو ښه زور یې راکو رسول صلی الله علیه وسلم ښه زورو او د دې لپاره چې یره ته ختمه شي کله نه کله د شاګرد د استاد نه یری ناغې ځان ته نږدې کېته د خوراشه خبرو که ښه په ارام خبرو کې یریږم داغه ناغیره ختم شو دا اول پیر جبرئیل علیہ السلام راځي ناشنا یره به پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وی بیا ماته چې اقرا پرې خو د ماته چې اقرا ماته ما انا بقارئ زنی شم لوست بیا ونی و حتى بلغ من الجهد او خزور لراکو بیا پرې خو د ماته چې اقرا ماته چې ما انا بقارئ حتى بیا ونی و ما فغطني الثالثه بدرين بيروني حتى بلغ من الجهد خزور لراکو
وی به چې پرېښودم ما ته وی اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. دا 15 آیتونه اولنی آیتونه چې دې سره نبوت دنیا ته راغله د وحی راغله هغه د آیتونه د فائدې د ستې زموږ امت د اقرا امت ته اقرا اولنی ټکي ولوله دا بعضوی موږ دي سادهګان خيو بس نه لیکل کو نه ویل کو نه اقرا امت اقرا الذي علم بالقلم دا امت قلم امت دا اقرا او دا قلم امت د دوی سره علمي دنیوي او دینی صرف کین او د انګريزانو صفاتونه کوا انګريزان کم زیته ورسېدو انګريزان کم زیته ورسېدو تم دې سي تعلیم وکا ډاکټري کې وېکا انجینيري کې وېکا ساينسدان جوړيږي ساينسدان جوړ شه بل علم کې وېکا هر علم چې کې وکړه خو د امت چې د ترقۍ پر روان شي او سبحان الله ځوان هغه ځوان دی چې هغه ژوند د نور خلکو د پاره تیری او یو دغه د خېټې لپاره تیری او د خزیو د بچو لپاره د ځواني زه د خپل ځاني پناه غواړم الله دې ځواني نه مونږ ساتي چې ځواني صرف دې لپاره چې ما څومره وخوړه وړوله مې څومره راوړه او خزي سوي او مور بلار سوي او نور قصه ختمه ده او یو هغه ځوان دی چې هغه د امت لپاره لیکي داغه ژوند کې د امت لپاره فائدې داغه په مرګ کې د امت لپاره نقصاني د ځواني په دې سره ټول امت سوچي داغه دینی فائدې د امت لور کوي او هغه د دنیوي فائدې امت لور کوي دا نه صرف دینی فائدہ دنیوي فائدہ امت لور کول غواړي امت ته ترقی په لار راوسته غواړي ورسته د الله سبحانه تعالی توفیق نه دا صرف نه چې کې سړی دیندار شي بس د 15 وخت مونږ کې عبادتونه کوو نور سره خپل ځان سوچته چې جهنم نه بسنګ بچ کېږم صحیح ده د یو طریقه ده خو د امت غم وکي د امت بسنګ کامیابیږي په دنیا کې د امت بسنګ کامیابیږي په آخرت کې او کدي سوچ د هر مسلمان شي د امت ته کم ځنه ته رسیدي شي علم د جغرافیا او علم د فیزیکس او کیمیا کیمستري فیزیا او علم د کیمستري د پاسل کې جوړ کړي مسلمانانو دي تاریخ راوالي وی ګوري پوخانی علما چې کومو د مسلمانانو جوړ کړي د علم هغه د معلومات راوستي دي علم د ریاضیات د مسلمانانو علما جوړ کړي او خو د افسوس خبره ده چې مسلمانان بیا په خپل دنیا کې ونختو او په یو بل پورې ونختو هغه علمونه راوغستو انګريزانو ځان له ناغه په انګريزانو پورې وته پلې شو چې دا دوی سبقونه یې اصل کې دا خو دي زمونږ علماء او زمونږ مشرانو جوړ کړي او د افسوس خبره ده چې مونږ شاته پاتې شو او هغه علمونه چې زمونږ علماء د غي بنیاد یې خو ده زمونږ مشرانو د غي بنیاد یې خو ده هغه دغه سره دي او موږ صرف یا دنیا کو یا په یو بل پورې ختیو چې یو بل بسنګ ختمو یو بل بسنګ خرابو دې امت مخې ته نشي تله همیشه دې سوچ کوو چې څنګه به د امت کامیابیږي نو زمونږ امت د اقرا امت ته اقرا اولنې ټکي جبريل عليه السلام ته اقرا باسم ربك الذي خلق الانسان من علق د ویني دی چمنه د غوخه ټوکړي له انسان پیدا کړي اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم انسان ته پور کړي په قلم سره علماء دي کې دلیل لې چې علم په قلم سره کې د څه ګوره عالم ته 24 غنټه یې نه کې علم په سره کې قلم سره کې ځکه شاعر وی د علم خکار د خکار نو دا کوم خکار چې تا کړی دی دې ته مضبوط پړی واچوي اپړی قلم دی او یا سره قمه کړی چې خکار وکي په ځنګل کې او بیا خکار راولي په بازار کې د قشم پری دی وځي ګرځي بیا مزراونی سم په بل موقع باندې
ښکار د علم او دې ښکار ته پړی واچوه لیکلو کا نو برکت په قلم کې دی الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم انسان ته هغه څه وښو چې انسان ته نو معلوم بنیاد هغه دین دی دین کوم ځای کې معلوم انسان ته د توحید د خبرې د دلایل د وحی د نور د رڼا د نبوت او د دین د انسان ته کوم ځای کې معلوم بیا د باقی معلومات چې کوم د انسان سره دي د انسان سره کوم ځای معلوم خو چا وته وښو الله سبحانه وتعالى وته وښو فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم کور ته راغی ترجف بوادره د اندامونه داسې رپیدو حتى دخل على خدیجه راغی په خدیجه رضی الله عنها پسې دا دلیل دی په دې باندې چې د ښځې او د خاوند په منځ کې مضبوطه رشته ده نو دا صرف دې لپاره نه دی چې ښځه خاوند به د یو بل سره د شپې وده کېږي او بچي به پیدا کوي د بعضو دغه ذهن دی چې ښځه دغې لپاره نه د دوی غټه رشته ده یو مضبوط تړون دی د دوی په منځ کې او ځکه کله چې هغه کس راغی په امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی پسې او ښځې پرې چې اواز اوچت کړی چغې وایي چې راغی نو لا دروازې ته رسېدلی نو د امیر المؤمنین رضی الله عنه ښځې اواز اوچت کړی په هغه باندې او د څوک و نه به ځا واپس راوشي چې ویلې وایي راشي تا څه وي نه نه زه لاړم وایي څه دې وي بې کښېنو په زور وایي څه دې وي وایي زه راغلی وم چې تا ته ووایم چې زما ښځې داسې اخلاق استعمالوي ته فیصله وکړي خو ستا ما دغه حال ولیده نو هغه ورته د ښځې نه خلاصېده غواړي وایي د هغې دوه طریقې څه خوشحاله شو وی دوه طریقې دوه لارې د خلاص بشي وی څه وی چې یا ته مړ شي او یا هغه مړ شي مضبوطه رشته ده چې په اسانۍ خو نه ختمېږي چې یا ته مړ شي یا هغه مړ شي بس خلاص بشي نو هغه ته پته ولګي به ورته نصیحت وکړو ویل الله بنده که چېرته دوی اواز اوچت کړي چې د کله نه کله یو خو هغوی چې د ځان نه سړی جوړ کړی یو 2 میټره ژبه یې 30 ګنټې لګي چغې وایي دغه جدا مسله ده خو چې د کله نه کله ښځه غوسه شي او اواز یې اوچت کړو نو څه چلو شو وایي ستا دپاره بچي راوړي ستا خدمت کوي ستا کپړې وینځي ستا د میلمانو د هر څه د بچو تربیت د ټول هغه کوي نو دومره خو سره ګزاره کوه که نه کله نه کله چې د اواز اوچت کېږي خیر معاف کوئ نو ګوره چې رسول الله وسلم باندې دومره غټه واقعه راغله نو ډایرکټ چېرته راغی کور ته راغی په تره پسې لا نه ده حالانکه ابو طالب ګوره مشر سړی دی ابو طالب په دغه وخت کې په قریشو کې مشر سړی دی هوښیار سړی دی د جرګو سړی دی زورور سړی دی پوهېږي په هر څه هلته لا نه ده راغی په خدیجه رضی الله عنها پسې وایي زمیلوني زمیلوني په ما باندې صادر راواچوئ کمبل راواچوئ یخ ولک شي انسان چې ویرېږي نه غره یخ پرې راشي وایي فزملوه حتى ذهب عنه الروع صادر مادرې په واچولې تر دې چې رسول صلی الله یره ختمه شو نو بیا خدیجې ته ویې خدیجې ما دي چې ما له ګوره څه چلو شو چې ما له ګوره څه چلو شو دا څه واقعه راغله لقد خشیت على نفسي په ځان ویرېدمه چې داسې واقعه ماته راپېښه شو نو دا اوس څومره هوښیارې زنانه ته هغه دا خبره کوي په دې ټیم کې هغه د رسول صلی سره داسې ولاړه وه او داسې جواب یې ورکړو چې بل چا نشي ورکولی ورته یې ویې کله ابشر کېدی نشي ستا دپاره زیری دی فوالله لا یخزیک الله ابدا الله به چېرته تا نه ذلیله کوي نه به دې شرموي ولې دومره مضبوطه خبره دا ښځه کوي وایي ځکه چې په تا کې دا صفات دي شپږ او علما وایي دا شپږ صفات چې په چا کې په سړو کې نو دا یو ناشنا انسان با کمال انسان ته الله سبحانه وتعالی جوړوي او دا شپږ صفات په رسول وسلم کې وو اولنې والله انک لتصل الرحم ته خو یې رشتې ساتې خپل ولیانې ته ساتې د خپلو خپلوانو سره غم خادیانې کې د هغوی خواله زیره ځي د هغوی سره په هر سخته کې په خوشحالۍ کې ولاړې اولنې صفت دا صفات یاد کړه وتصدق الحديث او چې خبرې کې رښتیا خبرې کې دروغ ته نه وتحمل الكل او د خلکو نه بوج اوچتې د مصیبتونو وتکسب المعدوم او د چا چې څه
لار نه د رزق سو سره نه نو ته وله ورکې د خپل مال نه هغه ته یو لار پیدا کړې د رزق د ګټلو هغه سره منډه وایي وتقري الضيف او د میلمنو میلمستیا کې وتعين على نوائب الحق او چې کله مصیبتونه عام مصیبتونه راشي ته به ټولو سره ولاړې دا مسلمان زموږ په کار حدیث الک په کار دی چې هغه هر طرف ته د میلمنو میلمستیا د خپلوانو سره هغه ولاړي د چا مزدوري نه کار باندې نه هغه کار پیدا کوي مصیبت راشي منډي بکوي کته زی او برزي رښتیا خبرې کوي د شي ځوانان په کار دي اوس دم ګور هغه خبره شو ملک صاحب مخکوي کنه چې د شي ژوند تیرول واړي چې چا غمو کې د امت او د رسول سم کې کوم صفات دلیل لري چې هغه سره د نور خلکو سوچ دی د یوازې خپل سوچ خونه چې نه یوازې ته یو مزدوري کې او خطه کړې او پیسې ډېری کور ته راوړي دې غوته نه دی ویلي د شپږ صفات پتا کې دي الله بتا نظر لکې او الله سبحانه وتعالى بتا نه خرابوي یو روایت کې دي راځي چې خدیجه رضی الله عنها رسول سم چې کړه ډېر لیټ شو خدیجه رانه به کسان ولېګل چې تاسو لار شي معلوماتو کې ناغوی لاړو مکې ته هلته وګرځېدو بیا واپس راځي کله چې د رسول سم نه جبرئیل السلام لاړو او وانصرفت راجعا الى اهلي حتى اتيت خديجه او واپس کور ته رالم په خدیجه پسې فجلست الى فخذها نو دا غي د ورون سره مې خپل جوخ ته ولګم مده نه سره جوخ ناس دا غي سره جوخ ناس هغه طرف ته مایلو وی ما ته وی چې یا ابو القاسم اين كنت كبزي کې ما د بس خلکم درولېګلو مکه کې وګته هوته نه وي نو رسول صلی الله علیه وسلم باندې یراوا او څنګه پیره نه الله سبحانه وتعالى په قران کې سوې ان سنلقي عليك قولا ثقيلا لو يقينا يدرن وینا ګورځ تعالی در کومه وبل ذكر لوي ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الله من دنا غبوج چتکو ملا به لما تکړي والله وي دا خو سره د الله مرسته وګنه دا بوج خو سړی ملا ماته چې ته ټول انسانيت ته پیغام ورسو پیریانو ته پیغام ورسو دا هم ملا ماته رسېږي نو په دغه ټیم کې وی ما رسول الله ما خدیجه ته ټول خبر وکړه وی ما ته چې ابشر یا ابن عم ترزوی ستره پارزه ترزوی ته بدیږي چې بر دوی خاندانونه ملاویږي نو رشته یې و او په خپل کار باندې مضبوط ودرېږي یریږه ما قسم مې دی په هغه رب باندې چې په لاس کې چې د خدیجه ساده انی لارجو ان تكون نبي هذه الامه ما دا امید دی د الله نه او دا می ګمان دی چې ته به د دې امت پیغمبر یې بیا غیدا چلو کو عائشه رضی الله عنها وی فانطلقت به خدیجه حتى اتت به ورقه ابن نوفل نو په ورقه بسې بوت ورقه ابن نوفل دا د خدیجه رضی الله عنها د ترزوی دی او خیرتوب ته وګوره چې په دې چې انسان پسې بوت دا زنانه نه په دې مصیبت کې خپل خاون سره څنګه مرسته کوي او زمونږه کماموري غم یو خید لډېرې ځکه په دغه ډول سبب ته کوشش کوي چې وې مې وته نه کومه تو دا به خماته به خبري او دا به سکی او دا به څنګه او دا به ول دا کته دا به خسړوي چې سره وې مې ندی بوتو رسول صلی الله علیه وسلم خپل ترز ویل ورقله وكان امرأ تنصر في الجاهلية او دې په نصرانيت باندې وو د عیسی علیه السلام په دین باندې وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الانجيل بالعربيه ما شاء الله ان يكتب او دغه انجیل د عربی ژبې ته راړو دې دیندار سره ډېر پوه سره عالم وكان شيخا كبيرا قد عمي مشر سره بوډا ویلون شو عمر ډېر شو د عید له نظر ختم شو نو چې کله به خدیجه ورله ورته وی ووروي دا پرواره دي سوی
او دوی ټول یو بل سره رشتي دي نو اکثر دي چې حقیقي ورواره نه خو رشتہ او نسب بر ملاویږي بس ځکه نه د لاسه دي شوی ورواره او تر او دي وی درواره خبره دی اور دي سوی ورقوت ابن اخي ماذا ترى ورواره سقي سره سجل شي فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما راه رسول الله جسری دی ټول وته وی دي واقع شي وا ناغوت هذا الناموس الذي انزل على موسى دغه هغه ملک ته او ملائکه کی چې په موسی عليه السلام په سیم راغله او په روایت کې دا راځي ورقه په دغه ټیم کې دا وی چې قدوس داغه هغه رب می د قسم چې په لاس کې چې ورقه سعادت دا هم هغه ملک ته کوم چې په موسی عليه السلام په سیر راغله بیا وته ورقه دا وی یا لیتنی فیها جذعا ارمان چې زوان وی یا لیتنی اكون حیا حين يخرجك قومك او ارمان چې په وخت کې ژوندې ما کوم وخت چې بستا قوم ته وباسي تجربه وا عالم او پوه نو رسول الله ته مخرجي او ما وباسي ورس اته ناشنا خرجي اول پیغمبر شو کنه دا خو د سوچ دي زه خو د خلکو خیرخواهی وکوم نو خیرخواه چې د څوک د خپل یقین وباسي ورقوت نعم لم يأتي رجل قط بما جئت به الا عودي دا کوم خبرې چې به تاسو کې کنه دا چې چام کړي د خلکو سره دښمنی کړي دا وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا او کداغه ورته د الله زما په جون کې راوسته کنه نو دې سمرسته بر سره کوم چې خو مضبوط بر سره ودرېږي دیزی کی یو سو فائدې اولنی فائدہ غدا چې دا ورقه بوډا سړی خو په کروڑو ځوانانو به ورنه کی وړوندې وی که زه ومه کنه ته ګورځ تاسو څنګه مرسته کوم به دویمه هر هغه کس ته موږ دا وایو چې څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه بیانوي لازم به د سره خلک دښمنی کوي دا قانون یاد ساته دیږي کې ورقه رسول الله ته چې لازم به تاسو دښمنی کیږي نو به تم یاد ساته چې دغه پیغمبر خبرې کې تاسو هم دښمنی کیږي نو څوک برته وابي وي څوک برته به مذهب څوک بد مذهب او څوک به ادب او څوک وي دوی د شیعاګانو په شان مذهب دی او څوک وي د يهودو نصارو نه پیسي اخلي او څوک سوي د خبرې وکي خو ته به دې طرف ته نه ګوري زه تر کعبه پر رب قسم خورم ما دې کوم خبرې زما مبارک را رسي بس دې چیزې ویلم نشم دې دي او دغه چل کې دا کې او دې شي کې او ټول خبره بشاته گزاري ځکه چې کار مونږ ته ډیر دی او هر سړی چې ته بکانی ولي او طاقت شاته ودرېږي او ګوري او معلومات کینو دا کار بسرته ونه رسي اگر که سرته نه رسي خو بیا هم سنه سي څه وبګي سړی وکي کنه سنه کار وکي مزل کول غواړي سفر کول غواړي او هر سړی چې ته بغاړي ارن وي او ته ودرېږي او دوا سلام معلومات او کې سوق ته څنګه ته خپل منزل ته ونه رسي لازم به دا خبرې شاته گزاري چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت او دغه طریقه مضبوطه رانیول غواړي خلک وسه خبرې کوي دا اهل حدیث دي سي دي او دا سلفیان دي سي دي او دوی دا چل کوي دوی دغه چل کوي سوچه دروغ ځکه چې ډېر قسم مارټینګ کړي ته چا ویلي هغه چارته ویلي په اخر کې سند په یو ابلیس او شیطان باندې ختم شي اس حقیقت دا خبرې نه خبر هغه حقیقت ته چې کوم توین بخپل سترګو ته ووري به صحیح دي کې خصوصي نصيحت هغه ملګرو ته کوم چې دعوت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته دغه لارې ته چې ګوره سخت او په تاسو باندې لازم راشي د دې بازو دا مطلب دی چې بس ارمان چې بدی منبر کې ناشته ارمان چې بدی کرسی کې ناشته ارمان چې د محراب ته ورسېده ارمان د پلانې عالم دي او پلانې دي چې اجر مته چې د مور د خېټه نه دي سره وته نو شروع کړي د دې لپاره کټي سختي تیرول غواړي کټ امتحانونه په انسان باندې راځي قسم خبره دي ته سیرت روایت د علماء کمی سختي او تیری کړي سزاګانی جیلونه غریبی فقر بدنامی امتحانونه
وهل ټکول دا هر څه دوی په ژوند کې راغلي اسی ول الله سبحانه وتعالى اوچت مقام خو نه ورکړي چې د پیغمبر وارث دی چې پیغمبر وارث دی هماغه څه وسره کی کوم چې پیغمبر سره شي نه دی او فائدہ او نصیحت یاد ساتي په روایت کې دا راځي چې ثم لم ينشب ورقه ان توفي او لږ وخت بعد چې نو بیا ورقه وفات شو او دغه په ژوند کې دغه ورځ رانله بیا وفتر الوحي عائشہ رنهوی چې وحي بند شوه حتى حزن رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله سخ غم کې شو یعنی یو بیر وحي شو او بیا بند شو ندیو بارکی خبره کو چې دا وحي سمره بند شي او سو پیری دا وحي بند شي ده وحي دو پیری بند شي ده یو خدا وخت ده جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي رسول الله خپل دا خبره کوله او موږ ته دا خبره بیانوله چې دا وحي څنګه بند شي وجي فبين انا امشي سمعت صوتا من السماء ويزروانما او د اسمان نم یو आवाज وریدو چې کلمې سر اوچت کو نو اقم ملک راغلو کم چې غار حرا ته راغلو او د اسمان او د زمکې په منځ کې په کرسي باندې ناسو نو یې ویریدم کور تراله مې چې زميلوني د دویم پیر دی دا وحي څومره ورځو لپاره بند شوی دا راجح قول پدې کې دی چې د یو څو ورځو لپاره بند و اگر که په دې مسله کې اختلاف دی بعض علماء 3 کاله وحي نه راغلي بعض علماء چې 2 کاله بعض وی سره پاسه 2 کاله او بعض وی 12 ورځې بعض وی 15 ورځې بعض وی 30 ورځې راجح دا والله اعلم څنګه عبد الله بن عباس عمر روایت ته چې دا کلونو کې نو ورځو کې وا د رسول صلی الله علیه وسلم دا وحي بند شو او دا وحي د دې لپاره بند شو چې د رسول صلی الله علیه وسلم غیره ختم شي یو دویم شوق پیدا شي دغه ځکه خوږی خبري ووري اقرا بسم ربک الذي خلق الانسان من علق خبري د الله دی تلاوت کوي جبريل د بصمر خونک نو دې لپاره د وحي بل کړي چې د یو شوق پیدا شي کله چې رسول الله مطمئن شو او شوق خډیر شو الله سبحانه وتعالى پسې د وحي غ سفیر بیا راولېګو چې هغه څوک دی جبريل علیه السلام کله چې جبريل علیه السلام راغی رسول الله ویل کور تراغوي زميلوني په مې باندې سواچو ناغو بل پاس سواچو الله سبحانه وتعالى آیتونه نازل کړو یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر د سوره المدثر دا ولني آیتونه دا الله نازل کړو یو خدا وخو چې د رسول صلی الله علیه وسلم وحي بند شي و دویم هغه وخو کوم دویم پیر چې هغه د دې چې په صحیح بخاری سره مسلم کې د حدیث د جندب بن سفیان رضی الله عنه وجه اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين او ثلاثه رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې 2-3 ورځې وحي بند شي و فجاءت امراه یو خزر علی رسول الله يا محمد اني لارجو ان يكون شيطانك قد تركك ما تخکاری دي چې ستاسو شیطان ته پرې خو دی یعنی جبرئیل السلام بوله وحي راوړل د مقصد او 2-3 ورځې سند راغلی ته الله سبحانه وتعالى د آیتونه نازل کړو والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الله قسم دې ساخ په وخباري او پشپې باندې کله چې وړي ما ودعك ربك وما قلى ستربنه ته پرې خو دی او نه ير کړي نه دا دویم پیر دی او دا په هغه وخت کې چې تقریبا 8 سورتونه نازل شي 8 سورتونه یعنی دام دی بل وخت نږدې دی ابتدا کې خو دوه جدا وختونه ورسېدي به دا څنګه دوه زینو کې د رسول الله وحي بند شي یو خدای اول پیر چې جبرئیل لاغه دغه بعد بیان راغله د علماء په اختلاف ته چې سورې نه راغله خدای سورې مقدار چې نه راغله بیا جبرئیل السلام راغه د زمکه او د اسمان په منځ کې کرسي او باغ باندې ناسو رسول سم ویریدو کور تراغه الله دغه ته نازل کو یا ایها المدثر قم فانذر
او دویم پیر دغه چې 2-3 ورځې یا 2-3 شپې وحی رانله دغه زنانه پر رسول سم پسې رااله او ویته پرې خو دې استا شیطان والعیاذ بالله. الله سبحانه وتعالی د سورۃ نازل کو والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. یو روایت کې دي سراجي او په صحیح بخاری کې دا روایت امام زهري وی عروه ما تداویلی عن عائشه رضی الله عنها انها قالت. دغه پوره واقعي ذکر کړه ما تاسو ذکر کړه بیا باغی کوي په اخره کې وفتر الوحي او وحي سشوا بند شو حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم کې شو. بیا مخې ته په دې روایت کې دي فيما بلغنا وي مونږ ته چې کومه خبره رسیدلې راغه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې کله غم ډیر شنو د غرسو کې تبوخته او دا به وی چې ځان مړکو ما بیا به جبريل راخاره شو وته وینه تر الله پیغمبر رسول صلی بیا او په شبرزو بیا دي سره دا طریقه وا. دا روایت په صحیح بخاری کې ده. خدا کومه خبره چې به کې شوی د زیادت دا خبر د عائشه رضی الله عنها نه ده د امام زهري ده او هغه په خپل وی فيما بلغنا مونږ ته چې کومه خبر رسیدلې ده اوس دې په کې نه دی وځي کړي چاره رسولې ده دغه تابعین کې ده کنه په منځ کې صحابي خو پکار دی کنه چې هغه وی چې پلاني صحابي وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي یا پلاني صحابي وی چې ما رسول الله لیدل او جواب دا چل کو دا به کې نشتی. نو دا واقعا دا به سند ده دا کمزوري ده دا قابل قبول نه ده. دغه زی بر روایت عائشه نه ده خبره دا غیر صحیح ده. مخته امام زهري خپل خبره کوي فيما بلغنا مونږ ته چې کوم را رسیدلې او دا خبر امام ابن حجر او کرمانی او ابو شام المقدسي رحمه الله دي ټول علماء کړی ده. او د دې واقع نور سندونه شته په نورو کتابونو کې خو ټول کمزوري سندونه دي او منګړت سندونه دي. په یو صحیح حدیث کې دا نه دي ثابت چې رسول صلی الله علیه وسلم به د غرسو کې تغتو د خودکشي د پاره دا نه دي ثابت. بل دا چې دا وحي خود دې لپاره بند شو چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه یې ختم شي او هغه به کې زی غرسو کې توزان غزاری دا غزینه دا منلو خبره. دویمه ده رسول صلی الله علیه وسلم چې وحي رااله رسول صلی الله علیه وسلم یو سکند شک نه دی کړي خو پوره یقین و چې الله پیغمبر يم. نو چې پوره یقین و الله پیغمبر نه الله پیغمبر به دا چل کوي چې هغه د غرسو کې تخیج او ځان دا غزینه غزاری دا کمزوري خبره. یو سوال ذکر راځي نو امام بخاری به ولي ذکر کوله دا واقعه. جواب امام بخاری رحمه الله اصل کې دغه واقعه نقل کوله کوم چې چا ده عائشه نه ده. امام زهري د عروه د عائشه نه دا واقعه بیانې مخه ته به امام زهري خپل خبره شروع کړه فيما بلغنا. امام بخاری دا واقعه ټول بیان کړه چې لکه منځ کې نشم کټ کوله خبره ټول ذکر کړه چې بیا به زهري دا ویلي دي. نه واضح خبره ده چې زهري تابعی دی کم سے کم پکاره چې یو صحابي نشاندهي خو کې کنه چې پلاني صحابي ویلي ناغه مجهوله خبره کړی ده وی فيما بلغنا مونږ ته چې کوم خبره رسیدلې ده پای کې یو ده نو چاره رسول ده هو یې کنه نو سند دې خبرې څه شو کمزورې شو د مې ته یو فائدې ذکر کړه ځکه چې دا اکثر د سیرت په کتابونو کې دا واقع راځي او د عوامي اکثر بیانې چې رسول الله چل کو خدا سندن دا خبره سره د کمزوري ده. بدلته یو مسله دینه مخ کې چې دغه طرف ته لاړ شو چې رسول صلی الله علیه وسلم دعوت څنګه شروع کو هغه ده د غار حرا زیارت کول څنګه دي. الجواب غار حرا زیارت په دې نیت کول چې معلوماتو د پاره زمه د سیل د پاره زمه د علم د زیاتولو لپاره زمه چې راځي وینم څنګه زیاده څنګه نه به صحیح ده او د عبادت په نیت التتل د جایز نه دي. رسول صلی الله علیه وسلم ته چې پیغمبري ملو شوی ده او د مرګ پورې به ځنی ثابت چې غار حرا ته تراغلی او کدا عبادت وي او دلته د منځ او د اذکار او د دعاګانو فضیلت رسول صلی الله علیه وسلم راغلي صحابه کرامو نه هم ثابت وي چې غویم راغلي او نه د صحابه کرامو نه ثابت دي نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. نو دلیل له بدی باندې چې د زید د خاص عبادت لپاره نه او زمونږ د خلک دي دغه قرآن وته بیانوت تختیدنه حدیث وته بیانوت تختیدنه تاریخي زی سره ډیر شوق لري د شي غره ته خيږي سکه د اسمان سره لګیدلی مرته خيږي
بوډۍ سخت شوق دی چې دغه دې ته وختې خو بیا ورته ووایه وروره دا یو آیت دی مختصر 3 ټکي دي په دې عمل کول غواړي ته وایي نورې وسوې نو دغه غر ته به رخېږي او په دې آیت باندې عمل نه کوي محبت د رسول سره اصل سره هغه دغه اطاعت دغه په لار باندې مضبوط لر په دې قصو کار نه کیږي چې زه غار حرا ته وختم او زه غار سور ته وختم او زه جبل رحمت ته وختم او زه بسناتونه او نظمونه وایم او مونږ عید میلاد النبی کو دا کو په دې کار نه چلی لکه چېرته تاسو لاړئ مکې ته او زړه مو شي چې راځئ وینو چې له څنګه ځو هېڅ خبره نه لاړ شه هلته لاړ شه غار سور ته لاړ شه جبل نور جو ته هلته لاړ شه عرفات ته کوم ډېرې چې راځي هغه یې نه لاړ شه وینه خو په زړه کې به دا ساتي چې زه صرف لیدو لپاره ځم نور د دې څه خاص فضیلت هغه نشته هلته چې بره وخېږي نو زموږ د دې ځوانانو کمې تورې چې بره والي دا به وینې یو کاڼی هلته صفا نشته یو کاڼی په هر یو باندې لیکلي پلانې د پلاني زوی په پلاني تاریخ راغلی غټه توره والی دی غر ته راختلی د دغه غر نه چې راکوشي وروره ګیره پرېږده بس بیا لار بدله کې روان شي د ګیرې پرېښودو به ورته نه وي وروره مونځ د رسول په طریقه کوه لار بدله ستاسو مذهب جدا دی زموږ جدا دی مذهب څنګه جدا دی د کوم سړي د غره ته چې ته وختې دي دا دي که چې دې سړي به دلته څنګه عبادت کوو رسول وسلم نو چې هغه مذهب ته بیان شي نو بیا زما مذهب جدا دی او دغه غار ته د ختو ستا دومره غټ شوق دی نه زموږ د ډېرو خلکو نه لار د حقیقي محبت هغه ورکه شوې ده چې دا کومه لار ده ګوره هغوی لار به دغه وي نو دغه بریلیان چې کوم چلونه کوي د صوفیانو د قبر پرست چې کوم کوي او ارمان چې وایي مونږ دغه ولیدی د رسول صم قبر په جنګله به لاسونه بروز مې یو دغه اورېدو یو نعت پښتو کې نو لګیا لکه پیغمبر ته وایي چې الله دې راوله د وابیانو د منځ نه او که چېرته ته وایې د عجمو په منځ کې عجم لکه زموږ دا خلک یادول الله دې راوله وایي د عربو د منځ نه ظالمان موږ نه پرېږدي لکه اوږده دغه یې کړی خو حاصل دا دی وایي ظالمان موږ دې ته هم نه پرېږدي چې ستا د روضې په دې جنګله باندې لاس کېږدو الله دې وایي راوله د عربو نه عجم ته چې موږ دا چلو کوو او درګاه او دا یو ټکی پکې دا ونه وي چې الله دې راوله د عربو نه عجم ته چې موږ وښیو چې عمل خلک څنګه کوي د رسول په طریقه باندې عربو نه عجم ته راوله الله چې دلته ساتلی الله ته پته ده ستا خوارې دروړې دا قبر دې ولم خوړو او په دې به دې څومره ټکسونه لګولي او ناس یو به وایي چې هلته پیسې گزار که بل به هلته گزار که یو ناول یې غوته کې په قبر کې پروت دي تاریخ هم نه معلوم او هلته چې ورځي پیسې واچوه ګزر کوه نو چې پیغمبر خبر لته چې بیا به زمونږ ورې څو پیسې اخېستې او هلته به څه قیسه روانه وي الله چې ساتلی دی په دې عربو کې الله ته پته ده د مستقبل چې مستقبل کې څه کېږي ځکه دلته په امن او امان سره پروت امن او امان سره هر طرف ته موحدین ولاړ دي هر طرف ته د توحید ازمري ولاړ دي هر طرف ته سلفیان هر طرف ته اهل حدیث چې کوم ځای کې ته غلط کار کوې بس راشي دا کار دې غلط دی وره اچھا سره چې جواب نه یې ګیر ولګي روان شي دغه یو ناتخوان دی ناتوی دغه قبر پرست غونته کې دی کدي چې ویډیو ته کتلی ما کتلی و په دې مسجد نبوي سره خوا کې یو عالم دی شیخ مظفر د انډیا اکثر د ویډیوګانې دعوت کوي ډېر یو مجتهد انسان دی په دعوت کې ډېر سخت کوشش کوي نو دا سړی ولیدو دغه ناتخوان چې کوم راغلی د پاکستان نه او دی یو نعت ویلی دی په دې موحدینو پسې وی دوی ته چې د پیغمبر د میلاد نوم والي وی دوی ته لکه مرچکۍ چې وله سړی وروړي او بیا سندرې په شکل کې تاسو اورېدلي لګي او چې کله دغه ته راشي که نه او هغه شیخ پسې راشي کښېنه په دې کرسۍ کښېنه وایي زه ګوره تا ته یو خبره کوم د زه ګوره سره هغه روان شي لکه وایي صبر وکړه ته خبره کو وایي نه زه لاړه شي دوه خبرې کو وایي نه زه لاړه پاکستان کې خو د غټ نظمونه او نعتونه په دب دب کې ویل چې دوی لکه مرچکۍ چې وړلې او دا د پیغمبر دشمن اوس کښېنه که نه خبره خو دوه وکړه هغه سره چې څه وایي تا ته وتښتېد لاړه دا بیا د دوی حال دی څومره ظالمان دي وایي چې الله راوستی د عربو نه عجم ته ستا دې سره څه کار دی کار دې سره ساته چې د دې سړي په طریقه باندې عمل کول غواړي
کده په عجمو کې پروتي، کده په عربو کې پروتي، کده په هر ځای کې پروتي. الله دا تپوس نه کوي چې قبر په کوم ځای کې، خو دا تپوس به کوي په دې قبر کې چې کوم سړی پروت د هغه په طریقه دې څنګه عمل کړی. دا تپوس به کېږي د ټولو نه. الله سبحانه وتعالی د حرمین همیشه دغه موحدینو سره ساتي، او الله سبحانه وتعالی د دې حرمینو حفاظت دې شو کې لکه څنګه چې اوسه پوری کړی دی. او چې څوک د حرمینو لپاره بد اراده لري، رب العالمین دې په دنیا او په آخرت کې ذلیل او رسوا کړي. په دې نه مخکې چې دغه ته ووړو د دعوت ته مسلې ته چې رسول صلی الله علیه وسلم دعوت شروع کړو، تاسو ته د وحي اقسام بیانوم چې وحي به په رسول الله په څه طریقه راتله. نو د دې اووه طریقې دي، اووه اقسام دي علماو ذکر کړي. یوه خوب لیده، هو واضح شو 10 نه وایي کنه، دا یو طریقه ده پیغمبر ته چې کوم خوب راشي دا موحده. دویمه طریقه ملک براغه یعنی جبرئیل السلام براغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سینه کې به خبره ورواچوله، خو رسول الله بلیدونه، دا یو طریقه ده. دریمه طریقه ده چې جبرئیل السلام به د انسان په شکل کې راتو. په دې ټیم کې به صحابه کرام هم لیدو، لکه هغه حدیث چې جبرئیل السلام راغی د انسان په شکل کې او د رسول الله سره کېناستو او به یې تپوس کو د ایمان او د اسلام او د قیامت په باره کې. څلورمه طریقه ده چې دا وحی براتله پر رسول الله باندې د تلې د کړنګا چې د دې په شکل کې، او په دې ټولو طریقو کې سخت طریقه چې پر رسول الله باندې واغه داوا سخت جمع به سم جمع به د رسول الله د تندینه به سم خوله به ده. او دیسی په کوم شی دی په سیرت کې راځي او په روایتونو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوخ باندې سور نو اوخ به کېناستو، دومره وزن به رسول الله باندې راغی. ان سنلقي عليك قولا ثقيلا، درنه خبر الله تعالی. او دغه وی دا زید بن ثابت رضی الله عنه هو یو پیر پر رسول الله باندې وحی رااله، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ورون یا زنګون د زما په دی ورون یا زما په دی زنګون لپاسو، نو دومره زور زما په دی ورون باندې راغی ما چې نږدې د زما د ورون دوه ټوکړي شي او مات شي. هلته په رسول الله باندې زور راغی. نو په وحي کې وحي راتلو کې د ټولو نه سخت حالات هغه به په دې قسم وحي سره وو. دا څو شو؟ څلور. پنځمه طریقه دا چې جبرئیل علیہ السلام په خپل اصلي شکل کې راشي او دا دوه پیری شوي دي، لکه څنګه چې په سورۃ النجم کې الله سبحانه وتعالی دا خبر بیان کړی. او شپږمه طریقه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم برتل د اسمانونو ته الته الله وحی کړی ده، لکه دا منځونه به پرس کړی دي او نور وحی ته کړی. اومه طریقه دا ده د الله سبحانه وتعالی ډایرکټ خبرې د رسول الله سره بغیر د واسطې نه، لکه څنګه چې چا سره کړی وي د موسی علیه السلام سره. د موسی علیه السلام د پر د مرتبه خو ثابت ده د قران نه، د رسول الله د پر ثابت ده د کوم ځای نه؟ د حدیثونو نه. او دا براشي ان شاء الله یو څو درسونه وروسته چې اسراء او معراج د واقعه په دې کې څه شی رسول الله صلی الله علیه وسلم الته به تاسو دا وری چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره الله سبحانه وتعالی خبرې کړې. دا و طریقې د وحی دراتلو د بالکل ثابت دي. اتمه طریقه کې اختلاف ته او راجح قول دار چې دا نشتی، او غدا چې رسول صلی الله علیه وسلم الله سبحانه وتعالی سره ډایرکټ خبرو کی او په منځ کې پردم نه، یعنی د الله دیدنو کی، او د کمزوري خبره ده. او عائشه رضی الله عنها وی چې څوک ته تدوي چې رسول صلی الله علیه وسلم برتله اسمانونو ته ولې لیدلې نو دې دروغ وی. نو صحیح خبره ده چې رسول صلی الله علیه وسلم د الله سره خبرې کړي، خو په منځ کې سوا پرده وا. او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم چې کله ویل شو چې الله دې لیدلې نو رسول صلی الله علیه وسلم وی نور ان اراه، نور دې رڼا ما څنګه لیدلې. نو په دې دنیا کې د څوک نشي چې الله یې لیدلې. او دغه وجه ده چې د انسانانو د جسمونو کمزوري او دوی کې د طاقت نشته چې دوی الله سبحانه وتعالی ته وګوري ټینګېدې نشي. کله چې موسی علیه السلام لاړ د الله ملاقات له تورات راوړو، نو الله سره خبرې کولې په زړه کې راوړي چې خبرې دومره خوږې نو چې الله مخ مبارک کتو کې به څومره خوونی.
نو په دې منځ کې وی رب ارینی انظر الیک یلا ز کتاو ګورم او ستا دیدن وک الله وتوي لن تراني هیڅ ته باندې شي لیدې ولكن انظر الى الجبل دې غر ته ګوره فإن استقر مكانه فسوف تراني کدا غر په خپل ځای ودرې ما به ویني ګور رب العالمین دا زړه ورسنګ مطمئن کړي چې دنه چې بس مانی شي لیدې اوسه یو دلیل په دغه چې تماول نشي لیدې فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا کله چې الله سبحانه وتعالى د نور یو جلک راښکاره شو او په دې غر باندې ولګېدو غر ټول ریزه شو خاورې شو موسی علیه السلام بېهوشه شو چې راپاسې وي الله توبه مې ویستله بیا به دې خبره نه کو نو د دې نه ښه واضحه ده لن ترانی یعنی په دنیا کې تمانی شي دی هر چې آخرت دی نو د قرآن نم ثابت ده د حدیثون نم ثابت ده چې مؤمنان به د خپل رب دیدن کوي الله سبحانه وتعالی دې موږ ته نصیب کړي او غټ نعمت د جنتیانو هغه دی چې رب العالمین مخ ته به ګوري او غټ عذاب د جهنمیانو لپاره دی چې د رب العالمین مخ ته به نه ګوري د کوم رب بندګي چې موږ کوو د چا لپاره راجمع شي او د چا لپاره د دین بیانو د چا لپاره دین زده کوو د چا لپاره دینداري کوو نو په دې دین کې دومره خوند دی په دې دین کې څومره خوند دی نو کوم رب چې دا دین را لېږلی دی د هغه مخ ته کتو کې به څومره خوند وي دا د وحي یو څو اقسام په تادۍ سره موږ بیان کړو اخرنی خبره پر درس کې هغه ده رسول صلی الله علیه وسلم باندې آیتونه نازل شول سورۃ المدثر درې کاله رسول صلی الله پټ دعوت کړی دی او دغه تفصیل به پر روان درس کوم چې دغه بکینه کی خو صرف دا په دې آیتونه کې الله سوي یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر الله تو یا ایها المدثر وإذا کمبل چې بزانه چولې صادر چې بزانه چولې ته ما او الله سبحانه وتعالى خپل پیغمبر سره څومره محبت دی ناشنا طریقې سره هغه ته आवाज وکړو ځکه خو د الله دا وایي کنه چې یا ایها المدثر مطلب دا دی چې اے کمبل والا کمبل پرېږده وخلار دا مطلب دی یو مطلب دا دی چې کمبل والا ستا د کمبل سره څه کار دی پاسه دنیا انتظار کوي پاسا قم فانذر پاسا ودرېږه د ټول دنیا ته پیغام رسول غواړي پاسا د خوبونو او د کمبلو او د طلایانو دا وختلې پاسا سختو ته ځان تیار کا یو اوږد جهاد ته ځان تیار کا د سختو نه ډک ژوند ته ځان تیار کا پاسا مصیبتونو ته ځان تیار کا قسمه قسم مصیبتونه به تا باندې روان دي هغه چې رسول هم پاسېدلی او په مدینه کې یو لسم کال او ربیع الاول میاشت او 12 تاریخ او رسول الله دنیا نه لړ هغه وخت پورې پاسېدل بوډا شو پکې سپین ګیره شو په ګیره کې سپین ولګي بدن غټ شي او کمزور شي او هغه وخت پورې رسول الله قم فانذر چې بیا کله رسول الله پاسېدو خدیجه او ته وی ته خو پاسېدې وی یا خدیجه ولا زمن النوم خوب هغه زمانه لاړه وي دا دې ژوند دی الله مونږ ته نصیب کړي چې زمونږ د طلایي سره څه کار دی زمونږ د بسترې سره څه کار دی زمونږ د دې نعمتونو سره څه کار دی زمونږ کار دې سره دی چې پاسه دین بیان کا پاسه عبادت وکړه الله سبحانه وتعالی هغه طلایانو کې پراته ډېر خلک دي کمبل والا ډېر دي بړستنو والا ډېر دي نعمتونو والا ډېر دي خو دغه لږ دي کوم چې الله دپاره پاسېدلي قم فانذر پاسه ویرو دا خلک اولنی خبره وته دا وکړه چې دا څومره خلک چې په دنیا کې دي ویرو د الله نه ویرو
د الله د عذاب نه ویروه په دې زړونو ول زلزلې راوله په زړه چې زلزله راشي ویریږي ورپي وربک فکبر د خپل رب لوی بیانه که د خلکو ته وښایه چې ستا رب څوک دی دا دعوت دی په یو څو خبرو کې الله تعالی دعوت ټوله طریقه ښیي پاسه دعوت کولنۍ خبره دا ده چې څه به پرېږدي کمبل طلایي نعمتونه پوس پوس ژوند دا نه چلي دا بعض وایي چې بس مونږ دې طلایي کې په دې کور کې د ښځې په دې خوا کې رانه غټ عالم جوړ شو سم د دعوت کار مې وکړی خو د ښځې په دې خوا کې د بچو په دې خوا کې بیا بل کار دا دی چې کار ستا دا دی پیغمبر وي پاسه خلک ویروه دریم نو خلکو ته د خپل رب لویي بیانه که ورته ووایه چې د مطلق لویي حقدار هغه څوک دی الله سبحانه وتعالی که باچا دی که بوت دی که وزیر دی که قبیلې مشر دی او که ښکلی دی او که بدرنګه دی هر څوک د الله په مخ کې هیڅ هم نه دی وثیابک فطهر کپړې خپلې پاکې که دا یې دوه مطلبه دي وثیابک فطهر یو کپړې ظاهري دي بل کپړې معنوي دي معنوي کپړې پاکې که یعنی خپل باطن پاک که د شرک د خبرو نه بوتانو سره د محبت نه چې ته دا خبرې په زړه کې رانولي ګورې دننه ځان پاک که درشه باطن پاک که د حسد نه د بغض نه د خبرې په زړه کې نه ساتي وي ظاهري لباس نیم پاک که ځکه چې داعي او عالم او داعي له څه پکار دي چې دی به پاک او صفا ګرځي عایشه رضی الله عنها وایي د رسول صلی الله علیه وسلم یو چوغه کور کې پرته وه دغه به خاص میلمنو ته اچوله ما به له ویښته به رابر کړو پټکی به یې په سر کړو بیا به دغه چوغه واچوله خوشبو به یې ولګوله بیا به موسکی شوي چې میلمانه راغلي دا د عالم طریقه ده زموږ هغه وایي چې خوار زار ګرځي که نه چې کمیس شلېدلی درې څلورو ځایونو کې یو سخاون ته کې ټوکی په غاړه باندې پروت وي په اوږه حق پرس عالم دی وایي حق چې وایي هغه داسې ګرځي وایي حق چې وایي داسې ګرځي نه چې د ځان خیال نه ساتي هغه داسې ګرځي حق د څښا جامو سره څه کار دی او حق د څښا ټوکي سره څه کار دی ځکه صفا کپړې اچومه تا ده چې کومه خبره بیانومه دې کې سوچ وکړه چې دا څنګه ده څنګه نه ده که زما کپړې څښا دي زه چې کومه خبره بیانوم په هغې کې سوچ وکړه دا څنګه ده څنګه نه ده دا ملنګي نشته په دین کې دا صوفیانو چې کوم ملنګ ژوند تېروي دا وایي خاکسار دی وایي خاکسار هغه دی چې سول الله ورکړي په هغې ګزاره کوي خاکسار دې ته نه و چې ځان په زور غریب کوي او څښا پیزار یې اچولي او په بد حل ګرځي ما یو ولید یو پیر د غوښې دوکان ورغلی غوښه مې اخېسته اوس به د واقع بیان کړې مې یو څو پیر او دا به دې تسپو سمه کړسا جوړه کړې وه او په دغه تسپو وړولو کیلو غوښه راکړه زما خو د خیال چې ګوره دې ټیک به د کوم ذکر وکړو بیا چې ما هغه ته داسې وکړو خو ما ته ډېر بد کتو نه یې لګېده بلکل ما سره بلکل خفه و هغه کس طرف ته چې دا مخ کړی و بلکل یا خوا دې خوا نه کتو ما چې ورکته وکتو نو په یو وخت باندې جوراب و په یو نه وه او هغې سره یې چمپل بخ وکړي ما ورسره سلام وکړو ما څنګه یې ښې ډېر په غوسه کې جواب راکړو ښې ما یو سوال کوم که اجازت وي څه ما تاسو یو جوراب اچولی دی یو نشته آیا دا یېره شوي تا نه که یېره شوي نو چې رایه دی کوم درته او که نه دې کې څه حکمت دي چې سبا له بیا موږ هم دا چل شروع وکړو وایي دا عجزي ده ما ته وایي دا عجزي ده ما ته وایي خو زه حیران شو چې دا عجزي ده دا خو ته لیونی دا خو د لیونو کارونه دي چې یو جورابه یې وایي دا عجزي ده دا دینداري ده بل دا دینداره خلک شرموي سله دینداره سړی همیشه په ټولو کې ښکلی دینداره سړی په ټولو کې پاکي دینداره په ټولو کې پړقېږي دینداره د ټولو نه اوچت نعمتونه استعمالوي داسې دینداره غواړه موږ د دینداره شرمولي دي د بعضو دیندارو په خپله ځان شرمولی چې څښا په څښا جامې او د چاودلې پوندې به یې نیولي او دغه څښا ټوکی به غاړې اوږې ته پروت وي کله یې مانځه کې مخې ته اچوي او کله په اودس کې او کله په پوزه پاکوي او کله په څه کوي او کله څه کوي عجز عالم دی حق پرست علما داسې د سعودي عرب د علماو ته وګوروئ حق نه وایي څنګه دي او د زمونږ دې ته وګوره خوار وزار ګرځي خو حق وایي که نه دا یو ناشنا تله ده ښه که دا حق دغه یي څښا جامې اچول دا خلکو زه مشهور کړم په وابي باندې
دا باز لري تختی وي سبا نه به زم دغه کپړې وپړې شروع کړم بیا به راله ومني خبره. نو الله ورته وایي وثيابک فطهر، پیغمبره دعوت به کوې نو ځان پاک ساته چې خلک دنه متاثره شي. ځکه ستا په لار خلک ځي، ته یو عالم سره ملاو شو صفا سوتره ته هم بیا دي شي، خو چې ته ورسره ملاو شوې د خیرو ډکې د خیرو ځای پې نه وي ته به د دینداري به دغه یي نه، سبا له بیا ته هم دغه د خیرو یو دغه به ګرځي. دا د عوامو یو ذهن جوړ شوی دی او د بعضو امیرانو صاحبانو او مولیانو ولې دا ذهن جوړ کړی دا غلط ذهن دی. دغه درې خبرې شوې، څلورمه ورته په دې کې څه ووي؟ والرجز فهجر، د بوتانو نه ځان لرې ساته، د شرک نه پیغمبر ځان لرې ساته، د دین هجرت وکړه دې خواته به نه ورسي. انشاءالله روان سیرت کې تاسو اورئ چې رسول دې څنګه هجرت کړی و. بیا څلورمه خبره ورته دا وکړه ولا تمنن تستکثر، پیغمبر ګوره د خپل کار ته په دې نظر نه ګوري چې ډېر کار کومه، دا یو ناشنا نصیحت دی. ځکه چې کار تا د ډېر پروت دی او که ته پکې دا سوچونه شروع کړي چې نن مې کار ډېر وکړو نو بیا د نه ډېر کار پاتې کېږي. او دا عبادت او دا دعوت دا چې موږ څه کوو زموږ پکې خپله فایده ده، دا به ډېر نه ګڼي. اخرنی نصیحت ورته الله دا وکړو ولربک فاصبر، پیغمبر سختې به ډېرې راځي، ګورې د خپل رب دپاره به صبر کوې. د دې نه بعد بیا رسول صم دعوت شروع کړو، 3 کاله پټ دعوت وکړو، ځکه چې एकदम خو راښکاره کېدی نه شو. او دا روان چې کمې خبرې به تاسو اورئ دا به د هغه جهاد او هغه سختي او هغه مصیبتونه او هغه دعوتونه کوم چې رسول کړي د هغې نه به درته باز بیانو. یعنې موږ څوک یو چې هغه هر څه بیان کړو، خو دې چې دومره معلومه شو چې رسول سم پاسېد او چې پاسېد څه یې کړي دي په هغې کې به درته باز څه موږ بیانو. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو، او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لار باندې مضبوط روان شو. الله سبحانه وتعالی دې څنګه چې په دې مبارک جومات کې موږ یو ځای کړي دغه شان دې الله موږ په جنت الفردوس کې د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کړي. الله سبحانه وتعالی موږ ته د رسول صلی الله علیه وسلم د حوض کوثر اوبه نصیب کړي. الله سبحانه وتعالی دې موږ ته د رسول صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب کړي. الله سبحانه وتعالی د قیامت په ورځ موږ د رسول صلی الله علیه وسلم په ټولګي کې راپاسي او د رسول صلی الله علیه وسلم د جنډې نه لاندې دې الله موږ راپاسي. او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې خپل مال، خپل بچي، خپل وینه، خپل ساه، هر څه په دغه خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې قربان کو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.